او دا د ډمتوب دا پروګرامونه د دې ایجاد چا کړی دا په مکه کې یو کافر نضر ابن حارث کړی چې هغه د نبی علیه السلام سخترین دشمن د پیغمبر علیه السلام مقابله به کول دا هغه د تعلیماتو مقابله به کوله چرته به چې دینی مجالس وغیره جوړو د ظالم بال تلاړلو ملګری به روغتو د یو دوه ډمې ساتلې وي سندرغاړې ښځې او هغه پروګرامونه به چلولو بیا به خلکو ته ویل رښتیا ووایي چې د محمد رسول الله مجلس ښایسته دی او که زموږ مجلس ښایسته دی نو واقع ده چې بېدینه سړی بیمار سړی خو به تصدیق د بېدینۍ کوي د ډمتوب به کوي د سندرو به کوي د الله د نافرمانۍ به کوي او چې کم ځوان او مشر سناسه په دین برابري ابه د دې مخالفت کوي چې موږ نه ډمان یو نه د ډمانو ملګري یو دې ملګرو په ثبوت سره وښودله چې دا نیکان دي او د نیکانو ملګري دا دعوت او تبلیغ سره وابسته دي او ماغوی سره ملګري دا علماء سره وابسته دي او ماغوی سره ملګري دی وجه نه ځوانانو مشرانو خپل دوستانو ګورو چې زما دوست څوک دی یو نیک انسان دی یو الله والا دی ما الله طرف ته رابلي ما الله سره جوړی ما ته د الله تعالی د کتاب ښایسته تعلیمات ښیي دین راته ښیي او که خپل دوستانو ګورو چې دین نه مې لرې کوي شته ایمان رانه علي حیا رانه علي اخلاق رانه علي سړیتوب رانه علي د معاشري او بدنام مې جوړی او دا یاد ساتئ چې د کم ځوان تعلق د الله سره نه او الله هیر کی الله وی د ژوند لارې بدنه هیر کوم او دا ځنه قرآن وی ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله وی چا چې زما د کتاب نه مخ واړولو کدا یو ځوان دی کدا یو مشر دی کدا یو تور سره ده زما د دین نه مخ واړولو زما د کتاب نه مخ واړولو زما د تعلیماتو نه مخ واړولو واورو اے مشرانو واورو اے ځوانانو نه زما خبره ده نه د یو مولا خبره ده نه د یو تبلیغي خبره ده د الله د کتاب خبره ده الله وی چې مخ واړی مخ اړول څنګه هر څه ته اوزګارې خو د الله کتاب ته نه اوزګار موبایل ته اوزګارې فیسبوک ته اوزګارې ډمتوب ته اوزګارې سندرو ته اوزګارې فضولیاتو ته اوزګارې الته نه ستړی کېږي الته د ملا درد نشته د خپو درد نشته او چې د الله د کتاب درسي او چمن د قرآن لګېدلی او ښکلا د قرآني اواز د قرآني خبره د الله وي خبره د الله د رسولې الته موږ تنګېږو الته موږ ناراضو واورئ ډېره قیمتي خبره ده الله دې زما زړه ته هم کوزه کړي او ستاسو زړونو ته دې الله کوزه کړي چې تنګېږي نو ګورې بیمارې په درس قرآن کې تنګېږي د دعوت او تبلیغ په مجلس کې تنګېږي په جماعت کې تنګېږي په مونځ کې تنګېږي بیمارې بیمار دومره خطرناکه بیماری درته لګېدلې ده چې د ډبګرې ګارډن په ماشینونو دا نه معلومیږي نه ښکارېږي په لیبارټرۍ کې دا نه معلومیږي دا چې راشي د الله کتاب ته کښېني په نیت د اصلاح او د عمل باندې او لږ د خپل زړه چې کپو کې په قرآن خپله اکسرې وباسي په قرآن او د پیغمبر په تعلیماتو باندې نو اوبه دې ټانګئ چې دا بیماري ده دا بیماري ده دا بیماري ده تو ګورې بیمارې بیمار جسمانی بیمار چې شي ډبګرې ګارډن ته منډې وې روحانی بیمار چې شي زړه دې تنګ شي پریشانه شي مشکلات شي منگ تا بازی راشی یارا استاد جی پا دیرڑا میں سے چل کی گئی یارا ساڑو بی را باندے رہی زوان جان میں دا خبری ہوئی او بازی خلا دائی ہوئی یارا چا خبرا بائی تاویز نہیں کڑے زور دیم والی نا ستا بدو اعمال دی ستا گناہون دی دا ستا یو گند تاویز دی دا دی اثرات دی پا موتا باندے
لږ چې په په دې خبرو په نیت د اصلاح لګې واورو ما ته خو به ډېرې خبرې اورېدلې نن راځه لږ د الله خبرې واورو او په دې خبرو په رڼا کې دا خپل ژوند وګوره